بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را. الله د دې په مراد او معنا باندې خپوهیږي. کتاب دا کتاب دې احکمت آیاته د حکمت نه ډکړي شوی دی آیاتونه دې. احکمت آیاته د حکمت نا ډکړي شوی دی آیاتونه دې. ثم فصلت او بیا واضح کړي شوی دی ملذن دا کتاب دې د طرف د هغه ذات نا حکیم چا د حکمتونو خاوند خبیر او خبردار دې. الله تعبدوا الا الله دا چې عبادت او بندگی بن کوي مگر دیو الله بکوي. اننی بشکز لکم تاسو د پارا نذیر ير در کون کې وبشیر او زیر خوشخبری در کون کې. وان استغفروا ربکم او دا چې بخنو غواړی د خپل ربنا ثم توبوا الیه او بیا دی الله لتوبه وباسي. علامہ حافظ ابن قیم رحمه الله مدارج السالکین کی اوږد تفصیل کړي. وای غنو آیاتونو کی توبه او استغفار الله را جمع کړي دي. عقل استغفار او توبه جدا جدا وی. پس آیات کیا صرف توبه دا یا استغفار ده. نو کله چې دا جدا جدا وی د دواړو یو مقصد ده. کایات کې ځان ته आवाज استغفار راغې یا پکې आवाज توبه رااله نو د دواړو معنا او مقصد یو ده. خو کله دواړه یو ځای رالل نو بیا پکې څه فرق ده. د دواړو په منځ کې بیا څه فرق ده. نو هغه فرق علماء دا سي ذکر کړي چې د استغفار تعلق د مخ کې گناهونو سره ده او د توبې تعلق د آینده نتلو سره ده. او ای فرق باندې پوښوي استغفار او مغفرت ستوي د دې تعلق د تیرو گناهونو سره ده او د توبې تعلق دې سره ده چې تا وعدو کچ بیا بدی تن نږدې کېږم. وان استغفروا ربکم آیات کې موږ دواړه جمع کړی دي. دا چې بخنو غواړی د خپل ربنا پدې تیرو ګناهونو خپې مان شي. ثم توبوا الیه بیا ورته توبه وباسي. عهد وعدو کوي چې آینده بیا داسې نه کوو. یمتعکم متاعا حسنا نو فائدہ بدر کی فائدہ خیستا الى اجل مسمن ترنیٹی معلومی پوری. ویوتی ورب کی کل ذی فضل ار یو خاون دنی کملتا فضلہو غور بدل داغ. وان تولو تا پاسل کی تتولو یو تا پکی تخفیفا ساقط دا. وَإِن تَوَلَّوْا كَوَاوْڑِ دَيْتَاسُو یادا دے چی تولو پخپل صیغه دا ماضی صیغه دا کواوڑ دلوی او کتاب کی محضوب شنو بیا مخاطب شوا. کواوڑ دیتاسو فإنی خاف علیکم بیشک زیریگم پتاسو عذاب یوم کبیر دا عذاب دا اغو رزلوی. الاللہ مرجعکم اللہ تور گرزیدل ستاسو دی د ټولو وهو علی کل شیء قدیر او دا الله په هر یو شی قدرت او طاقت والے. الا خبر شی انهم بشکدا مسلمانان یثنون صدورهم اړوی تا وی خپل سینې
لیستخفوا منه دید پارا چی حیاو کی دی اللہ نا. بعضی مسلمانانو باندې حیا دا سے غلبه کړي وا چې او دسمات تیزان سرګندول نشو، غسل د پاره ځان سرګندول نشو، د بیبي د صحبت د پاره ځان سرګندول نشو. نو دی آیات کی وای حیا مطلوب ده، خدا بد تکلف مرتبه ته نه رسوي چې اوس نو غسل ځان سرګندول شي، ناو دسماتی تا او نو صحبت او هم بسترای تا. او استخفاء په معنا د حیا دا مخکم در تثیروا یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله. او کایات د کافر مبارک شي نو د آیات دا سه معنا را الا خبر شي انهم بشکدا کافر یثنون صدورهم تاووی وړوي سینې لیستخفوا منه دې د پاره چې ځانونه د الله نه پټ کی. د کفار او د کفر سره دا عقیده موا چې وی زمونږ د بازه پټو حالاتونه الله العیاذ بالله خبر نه ده. دا د کفار او د کفر عقیده چې را په بازه احوالو کې مونږ د الله نه العیاذ بالله پټیو. لکه مسلم شریف حدیث کې راغلی ابن مسعود رضی اللہ عنہ عزت اللہ دا کور سره ولاړم دیکي اوسو کافر رال یو بل سره خبري کوي. ابن مسعود رضی اللہ عنہ آیا ورته وي زموږ دا خبره الله اوري کنا یو کافر نور ته وي نابل ولوي چې مونږه په کلا روایو نو نوري او چې پتی زوایو نو اوري. نو دا پټواله دای د کفر علا کفر خبره. الا خبر شی حين یستخشون ثيابهم کم وخت چې ځان پټوي دی پجامو کې پيو تو رقم رکھے پجامو او په بستر کې سوک پټ دے نو د الله نه سوک پټیږي نا. یعلم ما یسرون پویږي الله پاغه چې دی پټوي وما يعلنون او هغه چې دوی سرګندوي. انه علیم بذات الصدور بیشک د الله په هده په پټو رازونو د خاوندانو د سینو.